هسپانيا سلګونه زره ناقانونه کډوالو ته په دې هیواد کې د استوګنې اسناد ورکوي. د هسپانیې د کډوالو چارو وزیر اعلان وکړ چې د راتلونکي کال د می له میاشتې 2020 کال پورې هر کال کابو 3000 ناقانونه کډوالو ته په دې هیواد کې د استوګنې اسناد ورکوي. د دې پریکړې موخه په دې هیواد کې ناقانونه کډوالو ته د استوګنې او کاري جوازونو په ورکولو سره د هسپانیې د زوړ کاري ځواک وده ورکول دي. آلما سایز وویل چې هسپانیا د دې هیواد د وضعیت د ښه ساتلو لپاره هر کال کابو 250,000 بهرنیو کارګرانو ته اړتیا لري. نوموړی وایي چې کډوالو ته د قانوني استوګنې د اسناد ورکول یوازې بشري حقوقو ته د درناوي لپاره نه، بلکې د دې هیواد د آرامۍ په پام کې نیول هم دي. سایز د چهارشنبې په ورځ د هسپانیې راډیو ټلویزیون ته وویل چې نن کولی شو ووایو چې هسپانیا ښه هیواد دی. د نوي کډوالۍ سیاست پر اساس هغو ناقانونه کډوالو ته چې په هسپانیا کې ژوند کوي د استوګنې د اسنادو په ورکړې سره به د دې هیواد د کار بازار ته لاره پیدا کړي. په هسپانیا کې د میشتو غیر قانوني کډوالو کره شمیره روښانه نه ده.